کوم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم ملګرو. نن در سره داسې ویډیو شریکوم، داسې معلومات در سره شریکوم یا دغه طریقه در ښایم چې تاسو کله چینل جوړ کړئ نو تاسو به د چینل دپاره چې کوم دی مطلب د هغه چینل به چې کوم سیټینګ وي نو هغه به تاسو څنګه کوئ. ټیک ده، مطلب د هغې لومبی سیټینګ کول دي. ټیک ده، د هغې نه بعد چې کوم دی بیا تاسو مطلب په هغې کې ویډیوګانې شیر کول دي. ټیک ده، ویډیو نو د هغې نه مخکې مطلب چې دا دی تاسو به لومبی د دې سیټینګ کوئ. نو دا سیټینګ به تاسو څنګه کوئ؟ د خپل موبایل نه چې کوم دا یوټیوب سټوډیو ده مطلب دا به تاسو کوئ، دلته نه سیټینګ کوئ. دا طریقه درته ښایم تاسو چې تر څو پورې دا سیټینګ نه وي کړی تر هغې پورې تاسو په دې کې ویډیوګانې مه شیر کوئ، ځکه چې ستاسو د ویډیوګانو د وایرل کېدو هېڅ چې مطلب کم چانسز دی هغه نشته. ټیک ده، اول تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو راشئ او د دې چې کوم مطلب تاسو نوی چینل جوړ کړئ نو هغه چینل لا تاسو چې کوم دی سیټینګ وکړئ. د دې سیټینګ لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو په دغه کې سرچ کړئ په کروم کې. په کروم کې به تاسو سرچ کړئ studio.youtube.com. ټیک ده، تاسو چې کله مطلب کروم ته راشئ دلته به تاسو سرچ کړئ، دا تاسو وګورئ مطلب دلته کې دا studio.youtube.com دا به تاسو کوئ، دا به تاسو سرچ کوئ. پوره طریقه درته درښایم، که ویډیو اوږده شوه خیر دی هغې به بښنه غواړم، خو تاسو چې کوم دی پوره طریقه درته درښایم. ټیک ده، دا تاسو ته لومبی دغه راشي، تاسو په دې باندې که چېرې تاسو سره یوټیوب سټوډیو چې کوم وي هغه تاسو سره انسټال وي نو تاسو په دې باندې نه کلیک کوئ. ټیک ده، په دې تاسو نه کلیک کوئ، تاسو بلته په دې لاندې په دې لاګ ان باندې به تاسو کلیک کوئ. ټیک ده، که مطلب در سره انسټال وي، که انسټال نه وي نو بیا تاسو په دغه لینک باندې کلیک کولی شئ. ډایرکټ مطلب دغه شین لینک چې دی تاسو په لاګ ان باندې کلیک کوئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به چې کوم دی دا په کروم کې آن شي. ټیک ده، ډیسکټاپ موډ کې به تاسو چې کوم ستاسو د یوټیوب سټوډیو وي دا به تاسو ته په ډیسکټاپ موډ کې آن شي. ټیک ده، نو دغه شانتې ګورئ دلته کې دا مونږ ته څه شو آن شو. ټیک ده، اوس چې تاسو کوم چینل وي مطلب نوی چینل وي، تاسو سره به ډېرې چینل وي مطلب تاسو وي نو که تاسو کوم نوی چینل وي تاسو دې نه چې کوم دی مطلب خپل راولئ. دغه آیکن باندې تاسو کلیک کوئ، تاسو به ټولې چینل ستاسو راوځي. تاسو چې کوم چینل سیټینګ کوئ نو تاسو به چې کوم دی دلته راشئ. ټیک ده، چې کله تاسو دلته راشئ بیا تاسو کتی شئ دلته کې لاندې دا تاسو ته چې کوم دی لږ اول را زوم کوم دا دی تاسو کتی شئ سیټینګ. ټیک ده، دا سیټینګ تاسو ته ښکاري، تاسو کار چې کوم دی دلته کې دی. ټیک ده، دا تاسو ته چې کوم دی تاسو به دلته باندې په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک کوئ. ټیک ده، چې کله په دې سیټینګ باندې تاسو کلیک کوئ بس دې ځای کې اوس تاسو چې کوم څنګه شوي دي که تاسو یې بیا سکرین شاټ یې اخلئ. ټیک ده، او که نه تاسو چې کوم دی بس په خپله باندې په دې باندې مطلب پوه شئ نو بس تاسو به چې کوم دی اسانه وي درته. لومبی چې کوم دی لیکلی دی دا جرنل. ټیک ده، جرنل لیکلی دی، په دې کې چې کوم دی دغه یو سیټینګ دی. ټیک ده، مطلب ته کومه کرنسي سلیکټ کړې د خپل چینل لپاره. ټیک ده، اب دلته نه ته سلیکټ کړې. اوس چې دی ما کم دی نو ما US ډالر سلیکټ کړي دي، ستاسو چې کومه سلیکټ کوئ هغه ستاسو خوښه. ټیک ده، خو US ډالر چې کوم دی یعنی USDT دا چې کوم دی دا بهتره ده. ټیک ده، دلته هم تاسو هغه سلیکټ کوئ، بس وشو کلیر شو. ټیک ده، تاسو چې کله دلته نه دا وکئ نو که تاسو یو ډایرکټ سیو کوئ مطلب بیا به سیټینګ ته ځئ هغلته یعنې دلته نه هم تاسو بیا دا سیو کوئ، او که نه تاسو وایئ چې نه دا ټول سیټینګ به یو ځای کوم به دلته نه زه چې کوم دی کټ کوم نه، او که نه ته چېرته ترې نه بیک کېږي نو یو بل ته دا سیو ووایې، که نه بیک کېږي نو ته چې کوم دی سیو مه وه. ټیک ده، بیا چې کوم دی راکوشه دی دویم ته دی چینل ته. ټیک ده، جرنل کې د کار ختم شو، چینل ته راکوشي. چینل کې اوس ګورئ تاسو چې کوم دی لومبی چې کوم دی تاسو ته راشي په دې کې دا بیسک چې کوم انفو ده. ټیک ده، نو په دې کې به تاسو چې کوم دلته خپله کنټري سلیکټ کړئ چې کومه کنټري یئ تاسو. ټیک ده، زه پاکستان یم، ما پکې پاکستان سلیکټ کړي ده. ټیک ده، تاسو به چې کوم دی خپله کنټري په سلیکټ کړئ. ټیک ده، هغه دغلته تاسو سلیکټ کړئ، دې کې ټولې کنټري راځي. دې کې مطلب ټولې کنټري چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ ګورئ ورته تاسو ته پوره کنټري نه شو شي. ټیک ده، خو ما پاکستان ده نو ما پاکستان چې کوم دی هغه پکې سلیکټ کړي ده. ټیک ده، دغلته نه تاسو خپله کنټري سلیکټ کړئ. چې کله تاسو کنټري سلیکټ کړئ دویم تاسو ته په دې کې رسي دغې نه مطلب هغه لومبی د کنټري نو ټیک ده، بیا ورپسې دا راشي دا کی ورډ. ټیک ده، کی ورډ درته راغله. اوس دې کې تاسو ته ښکاري چې دا څومره کی ورډ دي دا دې کې ما لګولي دي، د څه لپاره دي؟ د دې لپاره چې مطلب ستاسو کم چینل وي ټیک ده هغه د څه لپاره جوړ وي، مطلب د هغې بنیاد څه وي، یعنې ته په هغې کې کم قسم له ویډیوګانې شیر کړې نو هغه به چې کوم دی تاسو دلته نه داسې کار وکړئ تاسو به خپل کی ورډ دې ځای ورکړئ. ټیک ده، ما پکې دا دې ورکړي دي چې تاسو ته دا ښکاري اورمر ټیک زون دا زما د چینل نوم دی. ټیک ده، دې نه علاوه ټیک زون
موبایل ټپس ان پښتو، ټیکنالوژي پښتو، ټیک پښتو، موبایل سولوشنز، یوټیوب ټپس پښتو، انډرایډ ټپس، موبایل ټریکس، انټرنیټ ټریکس او ټیک ګایډز پښتو. مختلف چې کوم دي بلا قسمه چې کوم دي خو دې چینل سره یعنې دې سره ریلیټډ چې کوم دغه دي کی ورډ دې هغلته کې ما لیکولي دي. مطلب یوټیوب منیټایزیشن ګایډ، ټیک ده، فیسبوک آی ډي کریټ پښتو، ټیک ټپس، ایډیټنګ ټریکس، واټساپ سیټنګ ګایډ، موبایل ایپ سیټنګ چې کوم دی مطلب دا یعنی چینل می اورمر ټیک زون دی. ټیک ده، نو چې مطلب دې سره کوم ریلیټډ کی ورډ دی هغه ما کتلی دی او هغه چې کوم دی ما دلته لګولی دي. ټیک ده، دې به تاسو دا دغه به څنګه کوئ، مطلب دا کی ورډ چې کوم دی یا تاسو وایئ چې ما چینل ریلیټډ کی ورډ کوم یو دي، نو د هغې لپاره به چې کوم دی تاسو ته طریقه وښیم. تاسو به دا کی ورډ څنګه راخلئ یا به تاسو څنګه دغه کوئ، دا به چې کوم دی تاسو ته په بلې ویډیو کې بیا وښیم. دلته کې چې کوم دی اوس بیا ویډیو ډېره اوږدېږي، نو دې کې چې تاسو کوم دی مطلب دی بیسک دغه کې تاسو دا کار به دلته ختم شي، دا دغه پکې ورکئ کی ورډ او یو چې کوم دی کنټري به سلیکټ کړئ تاسو، بس دغه چا څه کوم دی دې کې وشو. ټیک ده، بیا به راوړئ دې په دې بل د تاسو ته ښکاري ایډوانس سیټنګ. ټیک ده، ایډوانس سیټنګ باندې به کلیک کړئ. چې ایډوانس سیټنګ باندې تاسو کلیک کړئ، تاسو دې کې تاسو داسې راشي لومبې تاسو ته چې کوم دی راشي ډو یو وانټ ټو سیټ یور چینل ایز میډ فارکټ. اسانه لنډو الفاظو کې درته وایم، ټایم دله نه خرابوم. مطلب دی وایي چې تاسو دا چینل دی دا د ماشومانو لپاره دی، یعنې تاسو کوم ویډیوګانې شیر کوئ هغه آیا صرف بس ماشومان کتی شي، نو تاسو په دې کې دا دویم نمبر تاسو چیک کوئ چې نو سیټ دس چینل از ناٹ میډ فار کډ. ټیک ده، تاسو په دې باندې سیټ مطلب دا به سلیکټ کړئ تاسو. ټیک ده، لاندې تاسو چې کله پوه شئ بیا به چې کوم دی تاسو ته مطلب د دغې دا به تاسو ټیک کړئ. ټیک ده، دا کوم مرسه چې دا به تاسو ټیک کوئ وګورئ او الاو او تھرډ پارټي کمپاینس دا هم تاسو چې کوم دی دغه کوئ، نور پکې څه نشته، بس اسان دی چې کوم دی دا سیټنګ هم. بیا دې نه علاوه چې دې نه چې کوم بعد دې کې سیټنګ راځي هغه دی فیچر ایلیجیبیلیټي. ټیک ده، د فیچر ایلیجیبیلیټي چې کله تاسو راشئ دا تاسو وګورئ، مطلب دا به تاسو دغه شانته انیبل وي، که انیبل نه وي تاسو به کلیک کوئ او هغه به انیبل کېږي. ټیک ده، ما انیبل کړي دي. ټیک ده، نو که تاسو مطلب به دې نه بیک ځئ دې ټایم کې تاسو به چې کوم دی په دې سیو باندې کلیک کوئ. ټیک ده، چې مطلب تاسو دا سیټنګ سیو شي. ټیک ده، که نه تاسو وایئ چې نه بیک نه ځم لاندې ورکو شي اپلوډ ډیفالټس ته چې کله دې ته رکو شي دې کې تاسو چې کوم دی اوس ګورئ ورته دې کې شومبې دی که نه بیسک انفو یعنې بیسک انفارمیشن چې کوم دی که نه په هغې کې یو دی ټایټل. ټیک ده، دې کې به چې کوم دی ته ټایټل هغه ولیکئ، یعنې چې مطلب ته یو داسې ټایټل دې کې سلیکټ کړه یاره چې ته چې بس زما هرې ویډیو سره دا ټایټل رسي، نو هغه دې کې ته سلیکټ کولی شي. که نه ته وایې چې نه زه هرې ویډیو له خپله ټایټل بیا ورکوم، مطلب دا دی چې یعنې یو خو به ته ټایټل ورکې خو هغې سره چې کوم نور داسې لیکل وي که نه مطلب ته هغه دې کې سلیکټ کولی شي. خو که نه ته یې نه سلیکټ کړې نو بس هغه ورسره ته په هغه ټایم ټایټل سره لیکه دومره ټایم تا نه غواړي. بیا لاندې چې کوم دی تاسو کتی شئ دې کې دا بل دی ډسکرپشن. ټیک ده، ډسکرپشن اوس ګورئ ورته هم دا ډسکرپشن دی که نه دې کې وګورئ تاسو به مطلب چې ویډیو شو یعنې شیر کوئ په چینل باندې، نو چې کم ویډیو شیر کوئ مطلب څه باره کې شیر کوئ، نو تاسو د هغه ټولې ویډیوګانو خلاصه دې کې لیکئ. تاسو په دې کې څه کتی شئ ګورئ ما پکې څه لیکئ چې السلام علیکم دوستانو، مطلب تاسو ته په اورمر ټیک زون کې هرکلی وایي. ټیک ده، په دې چینل کې موږ تاسو ته ښیو اکاونټ جوړولو طریقه، مطلب اکاونټ به د جیمیل څنګه جوړوئ. ټیک ده، فیسبوک آی ډي به څنګه جوړوئ. ٹھیک ده، یوټیوب چینل او سیټینګونه به څنګه کوئ، د موبایل اپلیکیشنونه سیټینګونه به څنګه کوئ. نو ګورئ ورته ها مطلب دغه دی، یعنی مطلب تاسو په دې کې یعنی ایډیټینګ ټپس موبایل دا تاسو ګورئ کتی شئ چې مطلب په دې کې ما څه لیکئ دا مې لیکلي چې مهرباني وکړئ زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ او نوي ویډیوګانو درنه مطلب چې هغه هېرې نه شي هغه نوټیفیکیشن تاسو ته رسي. موږ سره اړیکه دپاره دغه جیمیل مې ورکړی دی خپل. ټیک ده، دا چې کوم تاسو په دې کې ورکولی شئ نو دلته نه تاسو چې کوم دی دا کولی شئ. ها نو دغلته چې کوم دی تاسو دا وکړئ. ټیک ده، بیا دې نه علاوه چې کوم تاسو سره رسي ویزیبیلیټي. ټیک ده، ویډیو اوږده شوه خیر خو لږ بهانه غواړم ویزیبیلیټي. ټیک ده، دا به تاسو پبلیک کوئ. ټیک ده، چې ویزیبیلیټي څه ده دا به تاسو څه کوئ پبلیک به کوئ. دې نه بعد چې کوم لاسي تاسو ته لاندې ټیګ. ټیک ده، دا ټیګ تاسو ته یعنې دا وګورئ تاسو ته ښکاري. اوس دې کې به تاسو مطلب هغه بل چې کوم وو هغلته موږ کی ورډ ویر کړي وو، دې کې موږ ټیګ ویر کوو، یعنې هغه ټیګونه چې مطلب دا اوس ګورئ چې موږ کوم ټیګونه ویر کړي دي چې څوک په یوټیوب کې
څه باره کې ویډیو مطلب سرچ کوي که نه څه باره کې نو تاسو چې کوم ټیګونه دلته ویر کړي نو تاسو هغه ویډیوګانې به چې کوم دی هغه به ورته ړومبی راوځي ټیک ده. لکه ګوره اورمر ټیک زون ما ویر کړی دی ټیک ده. دې کې مې ټیک زون ویر کړی دی پشتو ټیک پشتو ټوټولیئر جیمیل کریٹ هاو ټو کریٹ جیمیل فیسبک آئی डी کریٹ هاو ټو کریٹ فیسبک آئی डी یوټیوب چینل سیټینګ یوټیوب اکاؤنٹ کریٹ ملٹیپل ٹپس ملٹیپل ٹریکس موبائل ٹپس موبائل سولوشن ایڈیٹنگ ٹپس ایڈیٹنگ ٹریکس آنلاइन अर्निंग सोशल मीडिया टिप्स ठीक ना सोशल मीडिया अकाउंट पश्तो टेक चैनल उर्दू टेक चैनल टेक्नोलॉजी पश्तो टेक गाइड पश्तो ठीक ده دا مختلف چې کوم دي دغه ټیګونه ما ویر کړي دلته ټیک ده دا ټیګونه دي هغه وړاندې چې کوم واقعي ورډو دا اوس ټیګونه دي مطلب دا دې دلته نه سیو شي یعنې دې باره کې چې څوک سم سرچ کوي نو تاسو دا چې کومه ویډیو تاسو دغه کړي دا ورته تاسو والا راوځي ټیک ده. بیا دې نه بعد چې کوم دی تاسو به راشئ एडवांस सेटिंग ته ټیک ده دغلته دغه شو بیا به راوړي دي एडवांस सेटिंग ته एडवांस सेटिंग کې چې کوم دی دې کې تاسو ته ښکاري یو چې کوم دی ړومبی ها ړومبی دی دې کې تاسو لږ غوږ کېدئ ها ګورئ ورته یو چې کوم دی که نه دې کې تاسو ته لیکلی دی لایسنس ټیک ده سټینډرډ یوټیوب لایسنس دا به تاسو کوئ ټیک ده مطلب دا دی چې ستاسو کومې ویډیوګانې دي دا تاسو نه بغیر بل څوک نه شیر کوئ دا به تاسو شیر کوئ که چېرته بل چا دا شیر کړي په هغې به هغوی ته کاپي رایټ رسي اسانه خبره درته کوم ټیک ده. بیا چې کوم دی دا دویم لیکلي دي کیټګري ټیک ده یعنې ستا چې کوم یوټیوب وي نو هغه چې کومه کیټګري وي هلته نه هم ته کیټګري سلیکټ کړي ټیک ده خپله ګورې دلته کې تاسو داسې ووایي تاسو ته ټولې کیټګري راوځي ټیک ده نو تاسو به چې کوم دی خپله کیټګري سلیکټ کړئ ټیک ده. ها دې نه علاوه چې کوم دی لاندې تاسو کتی شئ چې ویډیو لینګویج یعنې دا ویډیو لینګویج دی په دې دغه کې چې مطلب تاسو ویډیو څه کې جوړوئ یعنې تاسو ویډیو جوړوئ په کوم زبان کې جوړوئ زه پښتو کې جوړوم ما پښتو سلیکټ کړي ده ټیک ده دلته نه تاسو کتی شئ تاسو چې کوم څه کې جوړوئ ویډیو تاسو به هغه لینګویج دلته نه سلیکټ کړئ ټیک ده. دې نه علاوه چې کوم دی کیپشن سرټیفیکیشن دا به تاسو چې کوم دی نان کوئ ټیک ده دلته نه. دې نه علاوه چې کوم دی دلته تاسو ته ښکاري په دې کې ټایټل او ان ډسکرپشن لینګویج ټیک ده ټایټل او ډسکرپشن چې کوم لینګویج دی هغه به تاسو چې کوم دی مطلب په کوم زبان کې تاسو ټایټل ویر کوئ او ډسکرپشن ویر کوئ ټیک ده. او زه چې کوم دی ټایټل په انګلیش کې ورکوم ټیک ده او میکس هم ورکوم خو دې تاسو چې کوم دی هغه سلیکټ کولی شئ ټیک ده تاسو ټایټل چې کوم لینګویج وي ټیک ده. دې نه علاوه چې کوم دی تاسو کولی شئ لاندې چې کوم دی کمنټ آن یعنې کمنټ در هر څوک کولی شي ټیک ده. دا موډریشن چې کوم دا به تاسو بیسک کوئ ټیک ده دا چې تاسو کله بیسک کوئ بس دلته چې کوم دی تاسو دلته هم کار ختم شو بس په دې کې دومره څه پاتې نه شو. ها دلته نه به چې کوم دی تاسو دغه سیټینګ وکړو بس دا بیسک سیټینګ ولته نه تاسو سیو کوئ دا مطلب نور به تاسو بس نور پکې ګوتې مه وایي بیسک سیټینګ دا چې کوم تاسو د موبایل لپاره لازمي دی ټیک ده دلته تاسو هغه وکړو بس نور چې کوم تاسو دلته ګوتې مه وایي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ لایک کمنټ هم کوئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.